بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د لکی 88 کوم ټیم دا ټولې ته لکه د شکریا ادا کوم چې موږ ته موقع راکړه د خبرو کولو. هغې به د لکه ما نام محمد اسماعیل دی جی او تخلص مې پروانه دی صحیح. او په شمشهیر کلي کې پیدا شوی یم. نو اسماعیل صاحب د تاسو تخلص پروانه، جی نو پروانه تخلص تاسو ځان دپاره خپل پسند کړی او خوښ کړی او که تاسو څرنګه د پروانه تخلص ځان سره شامل کړی؟ چې دا خو مونږ علاقې خپل علاقې چې کوم خلک دي لکه هغې ما ته پروانه تخلص تجویز کړی دی او هغې وجې سره لکه ما دا ځان دپاره خوښ کړی دی. محمد اسماعیل پروانه. جی اسماعیل پروانه. اسماعیل صاحب تاسو د شاعري چې کومه ده، جی تاسو شاعري کوم وخت نه شروع کړې ده؟ کوم هغه عمر و چې تاسو شاعري کوله او دا مو سټارټ کړه؟ او که تاسو زه ډېر وړوکی یم، بچپن شاعري ما شروع کړې ده او لکه خوند به یې راکوو. ما به ځان سره د رحمان دیوان ګرځاوه، ډېر وړوکی و، لکه دریم جومات کې وم، ما به دا کتاب ځان سره ګرځاوه شوق د وجې نه. خو په شعرونو به پوهېدم نه، خو هغه عبارتي مې ویله او محبت مې ورسره. صحیح. نو اوس الحمدلله داسې وخت راغی چې هغه شعرونه به د څه نسمونه پوهېږي او هغه عبور مې په حاصل کړو. صحیح. او هسې ما شاعري پیله چې ما شاعري شروع کوله لکه ما د رحمان دیوان د شوق د وجې نه لکه شاعري شروع کړې ده. صحیح. دغه د الحمدلله چې رحمان بابا شاعري تاسو ته ډېر زیات خوند ما ته ډېر زیات خوند راکوي. نو تا ته د خپل ابتدایي چې کله تاسو اول شاعري شروع کوله، هغه ټایم چیرې داسې شعرونه تاسو ته یاد دي چې هغه ټایم چې تاسو کوم شعرونه لیکلي دي؟ او جی ما ته لکه شعرونه یاد دي. لکه پیله ما یو شعر ویلی و چې د مینې په طلب پسې راغلی پروانه یم، د مینې په طلب پسې راغلی پروانه یم، موندو مې نکړو کیس او نه لیلا د ژوندانه. واجبه چې غزل یې د رحمان مومند تر غږ شي، غږ به نه بسي په شعر د خوشحال څوک. یقینا په شعر شي داسې کمال دی، داسې کرامت دی چې هغه کتاب څوک وګوري او څه نه څه پوه شي، هغه سره به مینه ضرور کوي. د مینې وجه وه چې ما د کتاب ګرځاوه. ټیک. نو رحمان بابا شاعري بیا تا هغې نه بعد بیا وکتله؟ رحمان بابا دیوان دې وکته که دغسې به د ځان سره خالي ګرځو؟ نه ما به بار بار کته. ما به دیوان سره دومره مینه وه چې لکه ټوله شپه به ما په سینه باندې پروت و، زه به خوبوله او دی مو په سینه باندې پروت و، لکه بار بار مې کاته. دې وجې نه ډېر شعرونه ما ته یاد دي رحمان دیوان والا او ما بر په حاصل دی انشاءالله. او رحمان بابا شاعري چې تا څه شی داسې خوښ ول؟ کومه خبره تا ته داسې خوند درکړی وه چې رحمان بابا دیوان تا ډېر کته او رحمان بابا شاعري تا ډېره پسند؟ رحمان بابا کتاب خو ټول د تصوف کتاب دی، د الله پېژنګلي کتاب دی، او هغه چې شاعري کومه کړې ده دا عشق باندې دا ټوله عشق بیان کړی دی. لکه دی وایي چې که د ستا د ښکلي مخ عاشقان ډېر دي، زه په ټولو کې اول یم دویم نه یم، او که چلار د عاشقي ورکه کړې زه رحمان د ګمراهانو رهنما یم. صحیح. او په اسمان د اشنایي به یې مقام چې زمین غوندې پایمال شي د اشنا. لکه ټول عشق خلکو ته شایله ده، حسن یې بیان کړی دی. صحیح. ځکه مه خوښه ده. اسماعیل صاحب تاسو تعلیم څومره حاصل کړی دی؟ څومره تعلیم تاسو کړی دی چې تا ویل چې ما دویم دریم جماعت؟ ما تر میټرک پورې تعلیم کړی دی. او هغه د لکه غریبي راغله، لچري راغله، لکه هغې وجې نه داسې وخت داسې وفا ونه کړه، لکه تعلیم لکه میټرک پورې ما تعلیم دی. نور د مخته تعلیم جاري نه وسه؟ جی. نو ته پیشې لحاظ سره کومه پیشه کوي؟ پیشې خو زه د ګلاکاري مشین کوم، لکه تاسو ته معلوم ده د برکې د کمیسونه وغیره وغیره جوړي. اوس خو کمپیوټر راغلی، په کمپیوټر جوړېږي. مخکې به موږ د کومه کار دا موږ په ګلانو مشین کوو. صحیح. اوس فی الحال د کمپیوټر باندې موږ دا جوړوي دا خبرې. اسماعیل صاحب د شاعري چې تاسو کوم قسم شاعري پسند کوو؟ غزل ده، لوبې دي، ټپې دي، دې نه علاوه سندرې دي، نظمونه دي، کوم قسم شاعري ته په خپله پسند او په خپله یې کوي؟ ما ته خو شاعري کې غزل ډېر خوند راکوي، رباعي او غزل، ځکه چې رحمان دیوان کې اکثر غزل او رباعي دي. ما ته غزل لکه ما غزل سره ډېر شوق دی او غزل لیکم. صحیح. غزل سره د ډېر شوق دی. نو د تا خپل کلام نه ته خپلو خوږو اورېدونکو ته به کوم غزل پیش کوي؟ زه به د یو څو شعرونه ورته ووایم. نکیتې دي. رامشې لمبی شرپسنده په دې سیمه، رامشې لمبی شرپسنده په دې سیمه، دلته کې د مینې چم دی اور درنه اخلي. واجبه. او ورکشه د نفرت نظره مال سترګو ورکشه، ورکشه د نفرت نظره مال سترګو ورکشه،
ما د شخصیت لمنه تور درنه اخلي تور درنه اخلي او زه درنه پور نه غواړم حسده خله زور کړه زه درنه زه پور نه درنه غواړم پور نه غواړم حسده خله زور کړه تا د انتقام به خپله پور درنه اخلي تا د انتقام او بخپله ساز د دردېدلې زړه نه پورته پروانه کړه ساز د دردېدلې ساز د دردېدلې زړه نه پورته پروانه کړه او سوچ شه چې زخمي زړونه ټکور درنه اخلي ټکور درنه اخلي لکه دا ما شیرونه ویلي او نوره لکه د ما د خپلې علاقې لکه موږ هر علاقې یو دستکاري او فان وي صحیح د موږ علاقې چې کوم فان د موږ علاقې کې لوښې پیدا کېږي هغې نه جنکې لکه ټوکري جوړوي او قالینونه جوړوي ښکلي ښکلي په هغې ټوکري کې خلک لکه سبزي میوجات کورونو ته وړي مستقبل سره لکه هغې جنکې ته ما لکه دې خدمت باندې ما شعرونه لیکلي دي چې ټوکړې ټوکړې دانې دانې تسپو ته مې راټول کړه ټوکړې ټوکړې دانې دانې تسپو ته مې راټول کړه کارسازه کن د زه راشم په کار د یار د ګوتو واجب ډېر ښه لکه هغې ګوتې نه موږ ته حاصل شوي دي هغې ډېر خدمتونه کړي دي او زرې زرې مې خور کړه بدن عشق په سمندر کې زرې زرې مې خور کړه بدن عشق په سمندر کې غمای غمای مې پورته کړه سنگار د یار د ګوتو ډېر ښه د خاورو په دیوالې راته نښه وه پرېښې د خاورو په دیوال یې راته نښه وه پرېښې هغه مخکې به تاسو د کچه دیوال نه کتلي دا لفظونه به پوهېږي وړي که نه بالکل د خاورو په دیوال یې راته نښه وه پرېښې یو نقش پکې جوړ و مزیدار د یار د ګوتو د یار د ګوتو ډېر ښه او د وخت مخستنو د یقینا دا داسې دروغ نه دي صحیح د وخت د مخستنو ګلدسته یې لاس کې راکړه واجب او تر اوسه راته یاد دی د یادګار د یار د ګوتو یادګار د یار د ګوتو ډېر ښه د خوب مې ولیدله که رښتیا مې و په غاړه د خوب مې ولیدله که رښتیا مې و په غاړه او د خټو د منپلو نه جوړ هار د یار د ګوتو ډېر ښه لکه دا کوم فن و کمال دوسې و چې لکه بازار کې یو سړی لاس کې بازار کې یو سړی لاس کې جنت میوې ټوکرۍ وه واجب بازار کې یو سړی لاس کې جنت میوې ټوکرۍ وه ما ویل چې د هنر خو مې کمال دی ما ویل چې د هنر خو مې د کار د یار د ګوتو ډېر ښه بازار کې یو سړی لاس کې جنت میوې ټوکرۍ وه ما ویل چې د هنر خو مې د کار د یار د ګوتو ډېر ښه د فن او د کمال خو یې څه لویه خزانه ده د فن او د کمال خو یې څه لویه خزانه ده شعرونو کې ستایمه کاروبار د یار د ګوتو ډېر ښه پروانه صاحب د خپلې علاقې تاسو علاقې چې کوم کاروبار ده هغې حوالې سره چې دا کوم شعرونه وویله ډېر خوند او ډېره مزه یې وکړه پروانه صاحب د شاعري چې تاسو کوو د دې دپاره تاسو څه مطالعه د دې دپاره تاسو څه داسې نورو شاعرانو سره ملاو کېدل یا نورو شاعرانو سره په مشاعرو چې نستل کوم کار تاسو د دې دپاره ډېر کوو د دې دپاره موږ یو پروګرام جوړ کړی دی دلته دغه عمردره مروت جونګړه ورته وایي که نه صحیح د زهید هوټل له پاسه هلته مونږ تنقیدي پروګرامونه کوي صحیح په دې چې هغه کومې غلطیګانې چې موږ نه دي کومې لفظونه دي هغې غلطي یا د مذکر مونث داسې غلطي وي یا د ریتم څه غلطي وي هغه که موږ هغې اصلاح کوي او تنقیدي پروګرامونه کوي داسې موږ هغه اصلاح کېږي موږ شاعري بالکل د موږ مروتو شاعري چې کومه ده او د تاسو بنو علاقې شاعري چې کومه ده تاسو چونکې د بنو علاقې نه تعلق لرو موږ د مروتو شاعري د بنو علاقې شاعري او د مروتو په شاعري چې داسې تاسو فرق محسوسوو چې بنو علاقې شاعران څرنګه شاعري کوي او د مروتو علاقې شاعران دی چې تاسو څه فرق محسوس کړی ده یاره موږ خو هر چې څوک چې ښه غزل وایي موږ خوښوي خو اکثره د مروتو علاقې چې کوم شاعران دي لکه ما ته خپله زیات خوند راکوي و د هغې وجه ده لکه موږ شاعري مخته روانه ده او اکثر د موږ بنو علاقې ډېر ښه شاعران پیدا شوي دي لکه موږ علاقې شي پیر غلام شعر ډېر نام ده ډېر ښه شاعر پیدا شوی ده خو څوک داسې نه وي چې هغه کتابونه یې چپ کړي وي هغې سره محنت کړې وه لکه علاقې داسې هغه ما هغې وجې سره لکه هغې شاعري څرګنده نه ده صحیح او د خپلې علاقې چې ته د کوم شاعر نه ډېر متاثر وی چې تاسو دا زړه غوښتله چې زه هم دغه شاعر غوندې شاعر جوړ شم داسې کوم شاعر شته موږ علاقې چې ته هغه نه ډېر زیات متاثر شوی په تاسو علاقې درس صاحب لکه شاعري ما زیاته خوښه ده هغه کتابونه ډېر خور شعرونه یې دي او درس صاحب ډېره خوږه شاعري ده
هغې نه ته ډېر زیات ډېر متاثر متاثر. شاعري چې تا په خپله غزل خوښ ته غزل دې ډېر لیکلي که د شاعري نور دا کوم صنفونه چې دي لوبې ټپې یا دې نه علاوه نظمونه تا نور شیان څه لیکلي دي؟ اکثر نظمونه ما یو نظم لیکلی دی او اکثر ما غزل او ربعي زیاتې لیکلي دي. اکثر ما غزل سره ډېره زیاته مینه ده او غزل ما مشغولتیا ده او غزل سره لکه زیاته مینه کوم. د غزل چې شاعران چې وي اکثر شاعران د غزل مینه کوي غزل ډېر زیات لیکي دي چې داسې خاص وجه شته چې د شاعران غزل ولې ډېر زیات پسند کوي غزل ډېر ولې لیکي؟ غزل یو بنیادی شی ده لکه غزل رحمان بادیوان چې اکثر غزل زیات دي که نه. صحیح. او غزل یو بنیادي شی ده. غزل کې سړی په هر ټیپ باندې هر طرف ته تللی شي او هغه کوم مقصد د حاصل بیانوی شي یو مقصد نه بل مقصد ته اړېدی شي او نظم خو به یوه لکه یو منظم یوه سلسله وي او غزل کې هر طرف ته سړی تللی شي او هر اظهار پکې کولی شي. صحیح. اسماعیل صاحب تاسو په خپله څومره غزل به لیکلي څومره به د نظمونه وي څومره به د غزل وي څومره به د سندرې لیکلي؟ یاره ما تقریبا داسې 50 غزل وي صحیح. او سندرې مې نه لیکلي لکه کیتې مې لیکلي دي داسې کیتې مې زیاته لیکلي دي او داسې شعرونه ما زیات لیکلي او دا کوم د ما غزل دي تقریبا د 50 پوره کېږي. صحیح. چېرته کتاب یا هغه چې تاسو غزل په موقع راغلی ده چېرته داسې کتاب چاپ کړي د علاقایي شاعرانو کتاب وي؟ ما خو له خپله کتاب لکه چاپ کړی نه دی او اراده مې ده او فنکارانو هم لکه ما غزل ویلي دي دمساز مروت ما غزل ویلي دي او نصر الله ویلي دي صحیح. سلیم مروت ویلي دي او نور د شاعرانو ما غزل ویلي دي میدانونو کې. نو پروانه صاحب په ګلوکارانو چې تا کوم ګلوکار زیات پسند ده چې هغه په ټوله کې ما لکه دمساز مروت زیات خوښ و لکه هغه کوم هغه طرز و او کوم هغه ترنم و او کوم هغه سوریل آواز و هغه ما زیات خوښ و. نو دغو شاعرانو ته به ته په خپلو الفاظو چې کوم داسې پیغام ورکوي کوم داسې میسج به ورکوي؟ د ټولو شاعرانو ته دا میسج ورکوم دا پیغام ورکوم چې دو دا داسې غزل لیکي داسې شاعري ده کړي چې هغه معاشرې ته د اصلاح سبب وي او تهذیب دپاره یو طاقت وي او هغه معاشرې باندې ښه اثر غورځوي. صحیح. پروانه صاحب د خپل کلام نه خپلو خوږو اورېدونکو ته یو که غزل وي که نظم وي هغه ورته پیش کړه. د یو غزل زه پیش کوم تاسو ته. ارشاد جي. ګران او ارزان خرڅېږي نه یو برابر په تله. ګران او ارزان خرڅېږي نه یو برابر په تله. ګران او ارزان خرڅېږي نه یو برابر په تله څوک د ګلټو سره نه تلي سره زر په تله. سره زر په تله. ډېر ښه. او ما د اخلاص په تله ځان د ښه پوره تللی. ما د اخلاص په تله ما د اخلاص په تله ځان د ښه پوره تللی و جانانه تا ته به در کم نشم باور په تله. باور په تله. ډېر ښه. او ته مې د مصر سوداګر په تله هسې تلی. واجی وا. ته مې د مصر سوداګر په تله هسې تلی و ندانه یاره چا تللی دی ګوهر په تله. ګوهر په تله. ډېر ښه. یو ویلي بیا. او ته مې د مصر سوداګر په تله هسې تلی او خوږه جانانه چا تللی دی ګوهر په تله. ګوهر په تله. ډېر ښه. او زما شهین نظر اسمان فضا کې ښکار لټوي. واجی وا. زما شهین نظر اسمان فضا کې ښکار لټوي د تنگ نظرې مې تلی نشي نظر په تله. نظر په تله. ډېر ښه. او د وزن فرق به درته خپله اندازه ولګي. واجی وا. د وزن فرق به درته خپله اندازه ولګي فنکاره فن را سره کېږده د هنر په تله. ډېر ښه. یو ویلي بیا دي. او د وزن فرق به درته خپله اندازه ولګي فنکاره فن را سره کېږده د هنر په تله. او یوې نکتې له پکې ځای د تنقید نه پرېږدوم. یوې نکتې له پکې ځای د تنقید نه پرېږدوم زه پروانه غزل تلمه د زرګر په تله. واجی وا. یوې نکتې له پکې ځای د تنقید نه پرېږدوم زه پروانه غزل تلمه د زرګر په تله. پروانه صاحب ډېر خوند یې وکړه ډېره مزه یې وکړه ډېره شکریه. نو زه د زړه د تل نه د تا ډېره مننه کوم ډېره شکریه ادا کوم چې تا خپل وخت وباسه او د اف ام لکی 88 د فیسبوک پاڼې پروګرام ته تاسو موږ ته حاضري وکړه ادبي ستوري پروګرام چې موږ سره تا پروګرام موږ ته وکړه نو زه د زړه د تل نه د تاسو ډېره شکریه ادا کوم.
زه خپل د ټولې سټاف د کوم سټاف چې کوم لکه 98 دا ټولې ته لکه شکریا ادا کوم او خدای د توفیق ورکړي دا موږ سره د کوم مرسته کوي د کوم ملاتړ کوي صحیح. او خدای دا پروګرام همیشه بر شاد او آباد ولري. ډېره مننه، ډېر شکریه. ګرانو اوریدونکو، ادبي ستوري پروګرام چې تاسو واورید نن ورځې د موږ میلمه محمد اسماعیل پروانه صاحب چې هغه د ادبي ستوري پروګرام میلمه نو د نن ورځې ادبي ستوري پروګرام سر ته رسیږي. بیا به یو نوي شاعر سره میزبان ګل خان ګل تاسو په خدمت چې دغه پروګرام چې حاضرېږي هغه وخت پورې میزبان ګل خان ګل ته ورکو اجازت. ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بعد د بیل بٹن ووایو چې موږ نوې ویډیو تاسو ته تر ورسیږي.